امام سهل رحمه الله د رب لا یزال د محبت عجیب علامه پیش کړې ده. هغه لیکي علامة حب الله حب القرآن. د رب لا یزال د محبت علامه دا ده چې ستا به محبت وي د قرآن کریم سره. ته به د قرآن کریم تلاوت کوې، د هغه زده کړه به کوې او هغه به رخلې عمل به پکوې. دا د قرآن کریم سره محبت دی. نو که تا د قرآن کریم سره محبت درلودی، دا د رب لا یزال سره د محبت یو علامه ده. نو کم څوک چې د قرآن کریم سره محبت نه لري، دا بیا د دې علامه ده چې دی د رب لا یزال سره محبت نه لري. او دا شان وعلامة حب الله وحب القرآن، او علامه به د دې چې څوک د الله سره محبت لري او د قرآن سره هم محبت لري. د دې علامه په انسان کې دا ده چې حب النبي صلی الله علیه وسلم، دغه سړی به د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت لري. په چا کې چې د نبی علیه الصلاة والسلام محبت وي، دا د دې علامه ده چې د دې انسان د قرآن سره محبت سته. د کم انسان چې د قرآن کریم سره محبت وي، دا د دې علامه ده چې د رب لا یزال سره محبت لري. اوس دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام د محبت علامه څه ده؟ وعلامة حبه صلی الله علیه وسلم حب السنه. د نبی علیه الصلاة والسلام سره د محبت علامه دا ده چې ستا به د سنتو سره محبت وي. هر داسې عمل به ته پرېږدې چې د سنتو مخالف وي، هر هغه عمل به ته کوې چې هغه سنت وي. نو دا د دې علامه ده چې ته د سنتو سره محبت لري. د سنتو سره محبت دا د دې علامه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت لري. نن سبا زموږ ځوانانو ته راسه، زموږ خویندو ته راسه چې د نبی علیه الصلاة والسلام سنت شاته غورځي، د غرب د انګریزانو د کفارو و هندوانو په تقلید کې روان دي، د هغوی په نقش قدم باندې ځي. دا معلومه خبره ده چې دا خلق د رب لا یزال سره، د قرآن کریم سره، د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت نه لري. که یې درلودی نو په سنتو به عمل کولی. او د سنتو سره د محبت علامه دا ده. وعلامة حب السنه حب الآخره. کم انسان چې د سنتو سره محبت لري، نو د دې به علامه دی چې دا انسان د آخرت سره محبت لري. آخرت یې په یاد دی، قبر یې په یاد دی، دوزخ او جنت یې په یاد دی. اوس دا خبره چې دا څنګه معلومه کړو چې یو څوک د آخرت سره محبت لري، د دې بیا څه علامه ده؟ وعلامة حب الآخره بغض الدنیا. د آخرت سره د محبت علامه دا ده چې د دې انسان به بغض د دنیا سره، دنیا بې ناخوښه، د دنیا پر سر به دینی احکام شاته نه غورځي، حرام مال به نه راوړي، او د دنیا په سر به لمونځ نه قضا کوي، جماعت به نه پرېږدي. نور چې کم شان د معاملاتو دنیوي ګټې سره تړلي دي چې د شریعت مخالف وي، هغه به ټوله پرېږدي، حق حلاله ګټه به کوي. نو دا د دې معنا سوله چې د دنیا سره یې بغض دی، یعنی مطلب دا چې دومره ګټي چې د ده اکتفا په وسي. اوس دا بیا څه علامه لري چې یو انسان د دنیا سره بغض لري؟ د دې علامه څه ده؟ وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادا. د دنیا سره د مال سره د بغض علامه دا ده چې دی محبت نه ورسره لري، صرف د دې دنیا څخه به دومره مال اخلي چې د ده اکتفا په وسي، د ده توشه سي، بس یو شپه په تېره سي، دومره مال به د دې دنیا څخه د استعمالوي، دومره به ګټي. هسې نه چې د زیات مال دپاره دی په حرامو کې لاس واچي، په مکروه شانو کې لاس واچي. نو دا بیا د دنیا سره محبت سو. باید داسې څه وکړي چې هغه صرف د ده بس سي، د سبا غم دې لا نه کوي، ځکه د سبا د رزق ضامن رب لا یزال چې سبا به درته رزق ورکوي. او د دې دنیا څخه به دومره شی راخي چې بلغتن الی الاخره، د ده د آخرت اکتفا هم په وسي، یعنی د ځان د مخې کې صدقه په وکړي، خیرات په وکړي،
بیا د صدقې په وکړي چې هغه صدقه جاریه سي، مسجد کې استعمال کې، مدرسه کې استعمال کې، یو عالم ته کتابونه په واخلي، او دا شان مسافرینو ته یو ځای په جوړ کې، اوبو د پاره یو ځای جوړ کړي چې عامو مسلمانانو ته نه رسیږي، لار یو ځای په جوړه کړي. داسې شان چې هغه صدقه جاریه ده، دغسې نور کارونه چې هغه د رب العزت دپاره دا کارونه په دې کې وکړي، دا به د آخرت دپاره اکتفا سي. نو دا به د دې علامه ده چې دا سړی د دنیا سره محبت نه لري. دا هر یو محبت پر هغه بل باندې بنا دی. تاسې بیا خپله دې ته توجه وکړئ، په دې کې غور وکړئ چې موږ او تاسې څنګه یو. اوله سره بیا را شروع کړو چې د الله سره محبت لرو که نه، علامه یې څه ده؟ د قرآن کریم سره محبت لرو که نه، علامه یې څه ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت لرو که نه، نو علامه یې څه ده؟ دا هر یو به مونږ او تاسې خپل ذهن ته راولو، بیا به ګورو چې مونږ محبت لرو که نه. نو که چا کې محبت دا نه و، نو هغه به بیا کوشش کوي چې خپل ځان محب جوړ کړي، د دنیا سره خپله مینه محبت ختم کړي، د آخرت سره خپله مینه محبت پیدا کړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.